ماشاءالله مصری باندې پل باندې رنګونه چالو دي. څنګه استاد مزه وکړه؟ ماشاءالله ماشاءالله. واو دا وګورئ ملګرو په نوهار ضلع کې مصری باندې پل دی دا او رنګونو کار پې چالو دی. غټه مزه وکړه چې را انټر شوم د لرې نه مې ولیدل چې یاره مصری باندې پل باندې سیډونو ته دغه رنګونه چالو دي او غټه مزه وکړه. دا وګورئ دا مصری باندې کلی دی. لاندې وګورئ دریای کابل دی او دغه پورې غاړه چې ده نو دا اکوړه هټک دی. دا نوهار ضلع ده. نو پل خو ماشاءالله مزه وکړه او په اول ځل دې ته رنګ ورکړی شو. خو بله خبره دا ده چې دې کې دا وګورئ دې کې دا اوس مرمت شوي خو ټیکهدار د خدای په کونه ړونکي چې ناجیزه ګټه یې پکې کوله نو هغه کار یې داسې کړی دی چې 5 میاشتې نه کېږي منځ کې چې کوم مرمت یې کړي دي نو هغه بیا لوبه ګډه وډه شوي ده. خو زمانه چې ژوند دي بیا به پکې مرمت وشي انشاءالله. نور زمونږ علاقه ماشاءالله ډېره ښکلې ده او خلک ورته د لرې لرې نه چکرو ته راځي. مازدیګري کې ډېره مزه کوي چې په دې پل روان یې. اوس دا وګورئ کلرونه وشو نو نور هم مزه وکړه انشاءالله چې دې کې نور څه مرمت وي نو مونږ خو به نور څه نه وکړو بس دغه کوم الله حکام دي هغوی ته به دغه نوټس کې ورکړو چې په دې کې داسې وخت تر وخته مرمت یې کوي نو ډېره مهرباني به وي. دا وګورئ دا ټیکهدار ته د خدای هدایت وکړي دې نه پس به نور کارونه به هم کړي. د دې رور مې 4-5 میاشتې نه کېږي بل دا مرمت یې پکې لږې پکار دي چې وشي او نور هم ماشاءالله ښه توله دی پل. پکار مونږ ته خوم دي چې کوم سیخان ته نه را بیلیږي نو دا نشیانو بېروزګارو خلکو ته پکار دي چې دې ته ګوتې نه وروړي ځکه چې ډېرو خلکو ته ایله مکمله وشي او داسې قسمه کس چې رانیسي نو بس بیا ورته د پل برجو سره دا کمې باونډري والې دي دې سره ورته ډکرې ورکوي چې هلکه د خدای ظالمه چې د پیدې کار نه شي کولی. دا سیخان ګوره 2 ورځې بس بداني چې یو ښه کار نه شي کولی نو کوشش کوي چې یو ځای ته نقصان هم ورسي او دا دې کې داسې مرمت دي ځای پسې پکار ده چې د دې خیال وساتلی شي. بل چې د چا په مرسته باندې په دې پل کې دا مرمت شوي دي کوم کار پکې شوي دی نو موږ ډېره مهرباني کوو شکریه یې ادا کوو او مخکې امید لرو چې انشاءالله دغه شانتې دی کې چې کوم ځایونه مو خرابېږي حکامې والا ته مونږ دغه ریکویسټ کوو چې مهرباني کوئ دغه شانتې په دې باندې نظر ساتئ او د مصری باندې پل دغه دریای کابل دی څنګه اشار شه که نه خي خیر دی ماشاءالله ډېره مزې وکړه. دا زیړې باونډري والې ورته وشوې ملګرو بس دغه راتېرېدم په دې لاره باندې ماشاءالله دا لوکیشن ډېره مزه کوله نو ما چې تاسو سره شریک کړم کوم مسافر وروڼه دي هغوی ته باسې مزه ورکوي خپل علاقه نو مصری باندې کوم ملګري دي
خاص د هغې دپاره مې دا ویډیو وکړه مخکې شیر کړئ چې نور مسافر ملګري هم وګوري د لوی الله په امان